چا معامله چې په دکان کې صفا سول، د چا معامله چې په شرکت په شوروم کې صفا سول، د چا معامله چې په کاروبار کې صفا سول، بس تر هغه لوی مورید نشته. واورئ حکیم علمت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وعلم د وخت نابغه تېر سوی، دنیا منلې دي، 2000 تقریب تصنیفات لري، 2000. حضرت مولانا حکیم الاسلام طیب صاحب رحمه الله فرمایي چې د دغه امت په معجزو کې یوه معجزه ده، یو خو قرآن معجزه ده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اے د دنیا کافرانو، اے د دنیا زنديق او ملحد خلقو، الله فرمایي که چیرې تاسې شک لرئ چې دا کتاب د نبي کریم علیه السلام جوړ دی، د الله کلام نه دی، نو ونیسئ یو صورت راوړئ جوړ. موسی علیه السلام په زمانه کې د جادو هم ډېر مخته و، د عیسی علیه السلام په زمانه کې طب و ډاکټري ډېره مخته تللې وه، د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې د موسیقي فن ډېر مخته تللی و چې نن خلک هنرمندان ورته وایي. موسیقي د نبي کریم علیه السلام په دور زمانه کې د فصاحت و بلاغت، د خبرې د خلاصوالي، د ژبې د بیان او د خلاصوالي فن ډېر مخته تللی. اوس نو د الله نظام ته ګوره، الهي عادت، الهي سنت داسې راغلی دي چې هر نبي په هر زمانه کې الله را لېږلی دي، هغه ته یې داسې معجزه ورکړې ده چې د زمانې ماهرین، پوهان، پروفیسران خلک یې عاجزه کړي. موسی علیه السلام په زمانه کې جادو مخته و، الله پاک جل شأنه موسی علیه السلام ته یوه معجزه ورکړه، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. فرعون د علاقې جادوګران را جمع کړل، پر اویا اوښانو باندې رسۍ لکړې راوړې، په میدان کې وغورځولې، د ټول میدان د خلکو نظربندي یې وکړل، د هغو سماران یوسل. موسی علیه السلام هم ورخطا شو چې یا الله دا څه دي، دا څونه ماران دي. الله پاک ورته وفرمیل لا تخف، موسی بیرېږه مه، وغورځوله کړه. حضرت موسی علیه السلام چې له کړه وغورځول فاذا هي ثعبان مبین، یو لوی ښامار څه چې لکړې او رسۍ هغوی غورځولې وې، د حضرت موسی علیه السلام لکړې چې د مار په شکل جوړ شول، ټولې تېرې کړې تر سترګې کښته بېرته لکړې. تفاسیرو کې راخیستي دي چې فرعون هم ناست و پر تخت باندې، وایي کله چې د موسی علیه السلام لکړې دا ټوله لکړې او رسۍ تېرې کړلې، اخر کې خوله فرعون راواړول، یو داسې شکل یې ورته جوړ کړي لکه فرعون چې هم خوري. وایي دی د تخت وګرځېدې، ډېره دې ستاسې د مخ حیا وي، بار بار دې حیا وي، بولې ځینې وسوه. موسی علیه السلام ته هغه معجزه الله ورکړل چې ټوله جادوګران عاجزه سول. قالوا آمنا برب موسی و هارون، ټولو په کلمه او په اسلام او په ایمان په هغه زمانه کې مشهور بس لا اله الا الله موسی.